هلمند کې د سږني کال په اوږدو کې لومړني ډیر باران د بزګرانو د حاصلاتو د ډیروالي هیلې زیاتې کړي دي. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او برنامو مدیر شفیق الله مبین وایي سږني بارانونه به د ځمکې لاندې سطحه لوړه کړي چې په دې سره به د اوبو اړتیا تر ډیره بریده کمه شي. د هلمند ولایت د اوبو اندازه چې د 22 ملي متره ده، لکه څه چې باران د بزګرانو ته ډېرې ګټې لري، د محصولاتو ته وده ورکوي، د آفتونو مخنیوی کوي، همدارنګه د اوبو اړتیا او تنده یې کموي د دغه باران په واسطه سره. همدارنګه که چیرې وګورو د ځمکې سطحه لوړوي، د اوبو زیرمې ډکوي. په ورته وخت کې د هلمند اوسیدونکي قدرت الله او عبید الله بارانونه د ځمکې او کښتونو لپاره خورا ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به سږکال د ځمکې د کښتونو حاصلات بزګرانو ته ګټور وي. کښت ته ګټه کوي چې کښت سره سمیږي او اصول سم سره کوي و دغو شیانو ته ګټه کوي، معنی مریضي و دا شیان سره ورکوي، د هوا سره صافوي و سره سموي. بیا زموږ کښتو ته، درختو ته، غنمو ته چې هر شی حاصلات مونږ کرلی دی هغو ته ټولو ته ګټه کوي. بیا په خصوصا انسانانو ته د انسانانو مرضونه ټوله ورکوي. دا په داس حال کې دی چې تیر کال د هلمندي بزګرانو لپاره آباد او د ځمکې کښتونو په پراخه کچه حاصلات په لاس ورکړي وو او د دې ترڅنګ د کجکي برېښنا بند هم د هلمند ترڅنګ کندهار ولایت له 4% برېښنا څخه برخمن کړی وو.